په فاریاب او سرپل کې د روانې ناامنۍ جګړې او ویجاړیو له امله یې خپل کورونه پرېښودلي دي. له مصیبته تښتېدلي هوسا او ارام ژوند ته د رسېدو په هدف یې بلخ ولایت ته پناه راوړې. خو دلته هم د نهر شاهي ولسوالۍ د مهاجرینو په کمپ کې د خوړو د نه لرلو او د اوسېدو ځای د نشتون څخه شکایت لري. کشتن دیگه قبل نیستم. من جانم همه رقم بچم شدم که سوزن میزد بیاری خود بالا گرفتن نمیتونم صاحب ندارم. دا بې ځایه شوي کسان وایي سره له دې چې شپږ میاشتې کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږي، نه یې د جنګونو له امله ګاللي ټپونه درمل شوي او نه یې هم ناروغانو ته صحي امکانات برابر شوي. اوس موږ د دولت د طریقې څخه خیمې نه دي لیدلي، خیمې نه لرو، مقصد خوراکي مواد نه لرو، بس دا ماشومان مو دي موټي موټي یو داسې ټولۍ یو پیسپو مسپو دي که څه بله دغه ټولۍ دغه په بیه باندې ورکوو د ماښام یو خرچه مو کېږي. د بلخ د کډوالو ریاست وایي چې مرستندویه بنسټونو کابو 2000 کسانو ته ژمني مرستې ویشلي دي. د نهر شاهي ولسوالۍ د مهاجرینو په دې کمپ کې د ناامنۍ له وجې بې ځایه شوي کسان چې په لتو او پلاستیکي پوښلو خیمو کې په مشقت سره ژوند کوي شکایت لري که په موقع ورته بشري مرستې ونه رسیږي د ژمي یخنۍ او د باران او واورې ورېدلو له امله به په دې کمپ کې ډېر شمېر سپین ږیري ناروغان او ټپیان به ژوند له لاسه ورکړي. مجیب حبیبزی، آزادي راډیو، مزار شریف.